تاسې په اقتصادي لحاظ هم ډېرې پیسې په دې لاره کې مصرف شوي نو زما پوښتنه دا ده چې په دې باندې چا کومک نه دي سره کړی مرسته یې نه ده سره کړې کومک نه دی کړی یو د پښتو سنټر کې چې پښتو سنټر موږ خلاص کړي په دې کې زیات کومک چې و هغه ډاکټر معصوم کاسي کړی دی باقي د یو البته یو وزیر جمالي وزیر اعلی 1 لک روپۍ هغه راکړي او یو سرور خان جمالي صاحب تاسو ته 1 لک روپۍ درکړې د سنټر په دوران کې او 1 لک روپۍ سرور خان راکړي چې هغه وزیر په هغه وخت د دغه دوه علاوه بل هېچا هېڅ کومک نه دی نو په هغه 1 لک روپۍ باندې تاسې بلکې 2 لکه شول 2 لک روپۍ باندې تاسې څه کارونه وکړل یا په یوه کانفرنس کې 1 لک روپۍ وي په بل کانفرنس کې هغه بل 1 لک روپۍ راکړي ډېر تاسې معصوم کاسي نوم هم مخکې واخیستی دی ستاسې د مرستیال په حیث باندې کار کوي هو دی باقاعده جنرال سیکرټري و د پښتو سنټر دی څوک دی د ده په باب د نور ادبي فعالیتونو دغه د مخکې ذوق درلودی ذوق یې درلودی اثار یې نه درلود د هغه بعد یې د دغه ذوق سره چې د پښتو سنټر سره یې ذوق هم عملي کوي او څه یې ولیکل دی ډېر ښه کلک پښتون دی پښتون هم دی ډاکټر هم دی او ښه د زړه ډک سړی ښه په دې لاره کې پیسې زیاتې مصرف کړي ډېر مصرف ډېر پیسې مصرف او ستا ډېر ټینګ ملګري دي زما ډېر ټینګ ملګري ښه خو ډېر ښه ښه محترم جعفر خان ستاسې په نظر باندې په ادبي بهیر کې د پاکستان په سطح کې د چا لیکنه مو ډېره خوښېږي د پښتو په برخه کې زموږ صحبت په پښتو دی چون تاسو د پښتو علمبرداران یاست تر یو ځای پورې په هغه ساحه کې نو په دې باب باندې زه چې اوس کوم خبر وکړم چې هلته خلک یې غلط وبولي او زه په دعوه وایم چې پښتون د پاکستان پښتانه چې هر پښتانه کلم استعمال کړی دی هغه یې په معویضه استعمال کړی دی د فکر ته یې نه دی استعمال یعنې د کومې غرض په یعنې د کوم منفعت په حساب استعمال زما نظر دا دی او زه دا په دعوه وایم داسې هم نه وایم چې یوه اندازه ده دعوه ده دا ښه نو داسې د سبک نشته چې ستاسې سبک ته دې نږدې وي زما سبک ته خو یو نه دی نږدې ته د چا سبک ته نږدې زه بیخي واده ولا شریک یم بلې په نړیواله سطحه دې د کوم لیکوال لیکنه خوښېږي په نړیواله سطحه کې نو ډېر دي چې اوس خو درته وایم بیا هغه دا که د یوه نفر یا دوه نفر هغې هم کفایت اوس تاسې مخکې اردو کې خو نو نیاز پتاپوري دی جوش ملی آبادی دی دغسې کسان زما خوښ دي ډېر یعنې نیاز پتاپوري خو زه بیخي د کوچنیوالي څخه متاثر کړی یم ځکه چې دی زموږ د پلار چې و دی پر ده ډېر مهم و د هغه لټریچر تمام ګلستان ته راتلي کاشکې زه کوچنی وم په سکول کې سبق وایه نو ما به هم وایه د هغه وخت څخه زه د نیاز پتاپوري ډېر نیاز پتاپوري خو څو رسالې هم درلودې نګار په نامه و نګار رساله یې درلوده نور یې دغسې کتابونه چاپ کړي نګارستان و جمالستان و داسې څه شانې زما منو یزدان 2 جلده و چې هغه باندې یو پله د کفر فتوې ورکړې سره منو یزدان د ډېر عالمي شهرت لرونکي کتابونه دي منو یزدان منو یزدان نو د شعر شعري کتابونه که نثر دی نثر دی نثر نګار و ستاسې د شعر سره علاقمندي څنګه ده زما د شعر سره د نشته لیکن داسې ضرورت یې داسې
مغلو کې د مالګې قدر بولم مګر خپله د شسپین اوسېږم که چیرې ښه شعر واورې خوند درکوي خوند راکوي نو داسې یو شاعر ستا چې ښه شعر یې ویلی ستاسې په کې ده مثلا څوک دی مثلا اوس یو غني خان دی لیونی غني خان ښه زما په نظر یو دا ښه شاعر دی خوشحال ښه شاعر دی خټک او دا خو په مړو کې د مړو شاعران او حماسي شاعر دی او په ژوندي کې چې اوس موجوده شاعران کې زما دلته په مقامي کوټه کې دوه شاعران خوښ دي چې کېدای شي هغه پر موږ ښه شاعران شي یو عبیدالله درویش او یو سید ګوهر دا دوه سید ګوهر مې تخلصي سید یې هم دی ګوهر یې تخلص دا د ځوانان دي نو پر مخ پورې کاروباري شاعران دي جوړېږي دوی نو حماسي شاعران دي که عشقي وو دواړه دي هغه هم دي هغه هم دي خو په خیالات کې ښه خیالات وړاندې کوي دا خالص د ګودرو د نازک اندامو خبرې نه کوي پر هغه سر بیا د جامع پر واقعیتو باندې غږېدلی دي په نثر لیکونکو کې خو نو که پوښتنه چې کوم نثر لیکونکي چې هلته داسې د ذوق سړی ستاسې نشته نو مخکې مو پر دې باندې خبره وکړه نو ورې که دا پوښتنه وکړو چې نثر لیکونکي ستا په بلوچستان کې په کوټه کې اوسته مګر ډېر کم دي کوټه کې د پاکستان د بلوچستان کې ډېر کم نو اوس به راسو دې پوښتنې ته چې ما چې تر یو ځای پورې ستاسې لیکنې کتلې دي ستاسې لیکنې ډېرې ازادې لیکنې دي او په ادبي اصطلاح باندې ریالستیکې لیکنې دي نو د وخت و زمان د دولتي سیستم سره به هم خامخا په ټکر کې واقع شوی نو تاسو په دې لار کې هم ډېر مشکلات لیدلي په دولتي سطح کې یعنی کېدای شي چې تاسو ته د دولت خوا څخه هم ډېر مشکلات سزاوې راکول شوي دي باقاعده پر دې شوي نو زه د دې مسؤلیت تحت نه یم ما ته چې یو شی په ذهن کې راغلی دا نه ګورم چې د دې به نو ردعمل څه شي پر خلکو به اثر بد لویږي یا حکومت به دا شی ښه بولي که به بد بولي او د دې نتیجه به سزا وي یا به مرګ وي دا شیان ما په نظر کې نه دي ساتلي ما صرف دا شی په نظر کې ساتلی دي چې زما ذهن کم سوچ کوي هغه زه په قلم بدله کړم د نتیجې و نتیجه ته نه ګورم نو تاسو په دې لار کې مشکلات لیدلي دي تکلیفونه مو لیدلي دي نو امکان د دې به هم در سره راځي چې بندي کړی یې یعنې تاسې په ډېر واره بندي شوی یم ښه نو ستاسې په یاد چې څه وخت کې بندي شوی او د بند ټوله موده دې څو کېدای شي موده خو نو تقریبا 11 کاله 7 میاشتې راځي 11 کاله 7 میاشتې لیکن دغه نو اوس تاریخونه نه شم درښولی چې په کوم کال څونه او هغه خو نو ضرور هم نه اوس دا د ضیاءالحق چې ختم شو د ضیاءالحق بعد بیا نه انتظاریږي د دغه د مخه همیشه کال نیم بعد به زه ضرور بدېږي تاسو د کوم سیاسي پارټۍ سره اړیکې لرئ یو وخت مې درلوده د کومې پارټۍ سره ابتدا شتو کې دلته مقامي پارټۍ جوړې شوې وې د پښتنو پارټۍ نومېدله ورور پښتون سمد خان یې مشر و بیا ورور پښتونو د هر چیرې چې دا صوبایي صوبو کې د قومي کوچني کوچني پاچیانې وې هغه سره ضم شوې نیشنل عوامي پارټۍ یې جوړه په دغه نیشنل عوامي پارټۍ کې ما چې عمر کار وکړي بیا د اختلاف په بنا باندې زه ووتم د هغه بعد دا زه په سیاسي پارټۍ کې نه یم اوسېدلی د نورو سیاسي پارټیو سره ستاسې روابط څه ډول دي؟ روابط شته خو نو داسې روابط نه دي لکه هغه روابط چې ورته وایي
هلته یو مشهوره پارټي د پښتونخوا په نامه باندې د محمود خان اڅکزي په رهبري باندې د دې سره ستا اړیکې څنګه دي؟ د دې سره زما تعلقات نه دي ښه، ځکه چې دوی زما لټرچر چې دی هغه داسې څه باغیانه بولي. دوی وایي چې دا ستا لټرچر زموږ و تاریخ ته تاوان رسوي، ځکه نو سره تعلقات دونه نشته. نو د دې پوښتنې په څنګ کې دا پوښتنه هم طرح کېږي چې د پښتونخوا پارټۍ د پښتنو دپاره څه کارونه کړي دي؟ یعنې څه لاسته راوړنې لري په دې باب باندې؟ هېڅ بلکې تاوانونه یې ډېر رسولي. څه تاوانونه یې رسولي؟ بس نو دغه تاوان رسېدلی دی چې هغه درلودی، چې هغه په کوم حال کې پښتون و هغه حال یې ورخراب کړی دی، چې هغه و په هغه حال کې هغه حال یې ورخراب کړی دی. مثلا بلوچستان کې د بلوچ او پښتنو د صدۍ ښه روابط روان، هغه یې په نفرت بدل کړ او نتیجه یې هېڅ نه تر وایستی، چې اوس هغه نفرت پیدا شوی وای، بیا هم یو حقوق حاصل کړي وای، هم حقوق یې ونه کړه حاصل او نفرت یې پیدا کړ، نو دغه لوی تاوان ورسوي. ما دا یو پوښتنه د اکبر بګټي څخه هم وکړله، نو دا پوښتنه تاسو هم د یو سیاسي او ادبي مشر په توګه باندې ستاسو څخه هم دا پوښتنه کوو چې په پاکستان کې په مخکې تقریبا 1990 په حدودو کې په دغو وختو کې د پښتنو او بلوڅ ترمنځ اتحاد ډېر ټینګ و، خپله په پښتنو په مابینځ کې خو وچ و. وروسته کرار دا اختلاف د دوی په منځ کې سره زیاتېدی، اته د پښتنو او بلوڅ اته خپله د پښتنو په مابینځ کې هم د اختلافات زیاتېدله. په داسې حال کې چې سیاسي پارټیانې او سیاسي رهبران هم موجود وه، تاسو د دې علت څه شی بولئ؟ اصل کې د هر دلته بلوچستان کې چې هر نظریه شروع شوې ده، شروع کې په ابتدا کې د خلکو خصوصا د عوامو به یو دم پر عقیده شوله چې د زموږ د مفاد دپاره دا کار کېږي، لیکن لږ وخت بعد ورمعلوم شو چې په دې کې لیډران ګډ خودغرضه دي، خپل مفادات یې دي، نه د قوم غم ورسره دی نه د وطن غم ورسره دی. نو لږ وخت بعد بیا هغه په بې اتفاقي پېښه وشوه. نن ورځ دغه حال دی چې اوس نه لیډر پکښې شته او نه قوم پرست شته، نه وطن پرست شته او نه د هغو سره د عوامو اشتراک شته. دا وجه دغه ده چې د دوی تمام عملیات چې دي هغه دا ثابت شول چې دا د محبت او د حب سره تعلق نه لري، بلکې صرف اغراض دي، خپلې خېټې ډکولې بس. د سیاستدانانو د ناکامۍ وجه هم دغه. تاسو د پاکستان د پیشرفت لپاره کومه لار غوره ګڼئ؟ زه د پاکستان د خیر په دغه بولم چې دی ختم شي. ښه، ډېر نو په دې باندې پوه نه شوم، ختم شي یعنې پر صوبو باندې تقسیم شي، صوبایي حکومتونه پکښې ایجاد شي، ملتونه پکښې رامنځته شي، متحده هندوستان جوړ شي. ښه، که په یو بل ملک پورې وتړل شي. بس چې لکه د مخه چې و هغه به سابقه صورت چې د انګریزانو په زمانه کې و هغه صورت یې بحال شي. دغه یې واحد علاج چې په هند پورې وتړل شي، نو د هغه دپاره دولتي هغه د صوبایي خودمختاریانې لکه و چې موږ د پاکستان په صورت کې خلک غواړي چې وایي صوبایي خودمختاري راکړه، صوبایي خودمختاري په حساب باندې به بیا دوی خپل صوبو تشکیل کړي یا ډول چې کوي، لیکن مرکزي طور حکومت یو ملک یو. یو سوال به زه هم وکړم چې که په افغانستان یو ګډ چې دغه څنګه بولې څوک پاکستان او افغانستان کې یو حکومت شي بیا به څه فکر ولري؟ پاکستان او افغانستان کې یو ملک شي هم
نه دی صحیح. ولې؟ پنجابی، سندهی او بلوچ دا د افغانستان سره دغه نشي کولی. نوښت سره د دې د مخه تاریخ دوی سره نږدې کړي دي، نه اوسېدل شوي. د انډیا سره خو نو دا و چې د صدۍ سره یو ملک را روان و. اوس د کوټې پښتون چې کلکتې ته ولاړ شي دی اجنبیت نه مس شوي، ځکه چې دی 200 کاله په دغه لار تللی دی، راغلی دی. دی دونه اجنبیت نه مس شوي او نه هغه اجنبي بولي. زه فکر کوم چې د ګران آغا یا د بڅرکي صاحب پوښتنه پر دې باندې و چې پاکستان ټول پاکستان د افغانستان سره ونه موښتي، بلکې پښتانه یوازې د ډیورنډ په ارتباط باندې په افغانستان پورې وتړل شي. آیا دا به د پاکستان او د افغانستان د پښتنو خیر نه وي؟ زه په دې عقیده یم چې هر قوم چې د ازادۍ مطالبه کوي، زما دا ایمان دی چې تر څو په دا قوم کې دیانتداره خلک پیدا نه شي، تر ازادي زه غلامي بهتره بولم. ځکه چې په غلامۍ کې هغه تدریجي عمل شروع وي چې زه پر مخ ترقي وکړم. د ازادۍ په صورت کې تباهي راولي د بددیانته خلکو په موجودګۍ کې. زه خپله د دې قایل یم چې تر څو ایمانداره پوه خلک په قوم کې پیدا شوي نه وي، ازادي اخیستل تباهي دي. نو ستا مقصد خو دا دی چې اوله که ښه خلک پیدا کېږي، بیا وروسته ازادي پیدا کېږي. که ازادي په خپله ښه خلک جوړوي. دا بله خبره ده چې هغه د مخه کېږي که هغه. زما مقصد صرف دا دی چې ازادي هم په عوام اخیستل کېږي، د 4 کسو په مطالبه نه اخیستل کېږي. دغه عوام دغه 4 کس چې اول ډول مطالبه شروع کړي، دغه عوام باید وګوري دا 4 سره کسان په خپله قابل اعتبار دي که نه دي. لکه اوس مثال یې زه د پاکستان در کوم، د اسلام پر نامه یې خطا ایستل، راولاړ شو، کلمې یې په وویلې، زنده‌باد و مرده‌باد نارې یې په کول، یې دغه نتیجه شوه. د دغه ازادي څخه بهتره وه چې هندوستان کې وای. دغونه مرګونه چې په خپله مسلمان وژني، په هندوستان کې مسلمان و هندونه سره وژني، نو د دې ازادي څه فایده؟ چې اوس موږ په هندوستان کې وای دغونه کسان بیا راکې وژلي وای، لکه اوس چې موږ په خپله یو بل سره وژلي. هغه هم که واقعي داسې وای، که داسې هم نه وای، اوس هلته په هندوستان کې تر پاکستان زیات مسلمانان ناست. زه اوس پوښتنه ځینې وکړو چې د پاکستان کې پاکستانی خوشحاله دی که هلته هغه مسلمان خوشحاله؟ زه ولاړم ومې لیدی هلته د هغه ځای مسلمان د دې ځای تر مسلمان ډېر مطمئن او خوشحاله، اما کوک ورسېږي. اکسپشنز کوم راځي په هر ځای کې، خو ضروري نه دی هلته نه چې وجا ناست چې یو سړی به نه وي خبر. و ولې قوم جامعه ده. نو یوازې علت دغه بولې؟ زه علت وایم د هر شي علت زه بددیانتي بولم. دا دوی چې وایي دا نظام خراب دی، دا نظام ولا جوړ دی، هغه نظام خراب دی، جمهوریت یې راولي، ډکټیټر خراب دی، چې راولي. زه دا ګرد بیکاره بولم. اصل شی دی چلوونکي دیانت پوهي ده، چې چلوونکي به دیانت او ناپوهي هر نظام راولي هغه تباهي جوړوي، هېڅ فایده نه لري. پاکستان دا په دا 50 کال کې 18 قسم نظامونه راوستل، تر هغه بې ذات تباهي جوړه، هېڅ فایده نه ده. هندوستان په مقابله کې هغه دی، تاسې هم وینئ چې د اوله سره جوړ شوی دی، دیانتداره خلک پکې را روان دي، هم پوهان دي هم دیانتداره دي. دې را روان دي 18,000 قومونه پر سره راجمع کړي دي، د یوې خو هېڅ ټکه نه ولوېد. تر ننه ورځې پورې هغه مارشاله څه پېژني، تا 18 واره مارشاله راوستلې، اوس هم نارې وایي بې مارشاله پاکستان نه چلېږي. نو دا مایوسي انتها نه ده یا دا ډوډۍ دې پر طبیعت برابره ده؟ زما معده په طبیعت برابره نه ده، ډوډۍ برابره ده. خو داسې دارو چپاټۍ مو درته ایښي؟ بعضا کوشش کوم چې وخورم.
خپله وایي چې زیاده شي نه ښه محترم جعفر خان ستاسې د خبرو څخه او ستاسې د مرکې څخه ډېره مننه چې تاسې موږ سره وکړله او تاسې واقعا په پاکستان کې زحمتونه ایستلي دي 12 کاله مو قیدونه کټ کړي دي او سنټر مو ایجاد کړی دی ادبي کارونه مو کړي دي د نوي نسل تربیې دپاره مو لیکنې کړي دي په دې لاره کې تاسې قرباني ورکړې ولې برسېره پر دې باندې هم اورو چې ستاسې په مقابل کې بعضو خلک انتقادونه کوي او ستا په روش باندې انتقاد کوي نو تاسې د هغو په باب باندې څه نظر لرئ یعنی دا انتقادونه د هغو حق دي او که د خلکو انتقادونه خو چې زه ما لیدلي دي هغه سوای د دې چې ما ته په د مذهبي نقطه نظر دوی د کفر خبرې کوي د دې علاوه ما داسې بل انتقاد د دوی نه دی لیدلی دوی صرف دغه یو اړخ نیولی دی په دغه د مذهبي نقطه نظر چې د مذهب خلاف ډېر لیکي ما د مذهب په خلاف ستاسو په باب نه دي اورېدلي ما زیاتره دغه ستاسو په باب اورېدلي دي چې جعفر خان د هیچ چا سره نه یو ځای کیږي او یوازې فعالیت خوښیږي په دغه حساب باندې دوی ډېر انتقاد کوي چې د یو سیاسي پارټۍ سره سازش یا مثلا د یو چا تر رهبرۍ لاندې کار کول دا دی نه کوي شاید دوی په خپل خیال کې صحیح وي لیکن اوس د دې یوې خبرې ستا اندازه ولګوه موږ په دفتر کې ناست وو د ورور پښتون میټینګ و په دې میټینګ کې ما خان ته وویل صمد خان ته مال خان په موږ کې داسې څو کسان دي چې هغه د حکومت سره تعلق لري په دې باید موږ ځان وکړو یا د هغه په غیر د خبرې چې څه کوو باید هغه کسان نه وي صمد خان ډېر داسې په طنز راته وخندل وایي موږ کوم پټې خبرې کوو ښه دی چې حال وایي موږ کوم پټې خبرې کوو ښه دی چې حال وایي مال نو موږ ښکاره څه شي وایي ته وایه ښکاره دي دغه ته څه شي وایه که دغه ښکاره خبرې بولې چې لکه مسلم لیګ چې کوي نو بیا زموږ د ورور پښتون پیدا څه شي نو په مسلم لیګ مشر چې هغه څه وایي موږ او که زموږ یو خاص مرام دی نو په خاص مرام کې دغسې خلک مناسب نه دي چې ناست په دغه شیانو کې دوی د ما څخه نفرت کوي یا مخالفت کوي دغسې خبرې مو ما کولې یعنې ستاسې هدف دا دی چې تاسې همیشه واقعیتونه څرګندوله او د هغوی واقعیتونه څرګندول نه خوښېدل د هغو دا نه خوښېدل هم یې په دا نه خوښېدل چې دوی په خپله پر دا خپله نظریه عقیده نه درلود دوی کاروبار سټارټ کړی و خپل ذاتي مفادات یې وو هغه یې حاصلول د دغه خبرې سره هېڅ تعلق نه و چې دا ما ورته کولی نو ځکه به ښه ښه واټل یو اختلاف پیدا شو نو ستاسې همیشه واقعیتونه بیانول خوښېږي بیخي کم از کم اوس که نور هېڅ نه وي خلک خو سړی نه ګمراه کوي دوکه خو شاید نو دا خو به مطمئن یم ضمیر به مطمئن وي چې ما دغه سړی نه دی دوکه کړی نو په دې باب باندې خو که سړی داسې وایي چې مثلا په هر څه کې ښه و بد شته ولې تاسې په مطلق ډول باندې د بعضو شیان رد کړي دي مثلا د پښتونخوا پارټۍ به هم مثبت او هم منفي اړخ لري د پښتنو لپاره تاسې د هغه د مثبت اړخ په باب باندې څه لري مثبت اړخ یې ما هغسې لیدلی نه دی هېڅ مثبت اړخ یې څوک ثابت کړي چې د پښتونخوا دغه مثبت اړخ سوای د دې چې د پښتونستان نارې ویل کېدلې نور یې عملا هېڅ نه دي د پښتونستان ناره معنا خو دا نه ده چې نو دا یو مثبت شي ښه خو په هر صورت دا د دې موضوع په ارتباط باندې ماته یو بله موضوع را په یاد شوه هغه دا چې نن ورځ په ګلستان کې د اتکزي توکم ترمنځ په دوو قبیلو کې جنګ موجود دی
او د دې جنگ علتونه تاسو څه ګڼئ؟ د دې جنګ علتونه د خانانو خاني ده. ستاسو فعالیت په دې کې څه دی؟ هېڅ زه مخالف یم. ما ته دا ویل شوي هم وو چې زه خپل امیرزی یم. دا جنګ د دوو قبیلو د اڅکزۍ کې د دوو قبیلو یو غبیزی یو اڅکزی یو امیرزی یو غبیزی. زه پکښې امیرزی یم. د دغه د خانانو د جمع سره تعلق لرم. ما ته خانانو نفس را باندې وکړي چې زه امیرزی شم او د غبیزۍ سره وجنګېږم. ما ته په سر کې پلار و نیکه راښوولي دي چې پښتون یې پښتون شه. تر نننۍ ورځې پورې هم په کلمي لحاظ، هم په نظریې په لحاظ، هم په ذهني لحاظ زه پښتون یم. غبیزۍ، اڅکزۍ یا قبیله دا شی نه یم. یعنې تاسو دغه جنګ محکوموئ؟ دا جنګ بالکل دا